وسلم په طریقه نو توحید او د رسول الله وسلم تابعداري د دې نه بغیر جنت ته نشي تللی خالص بندگی د الله کوه ښه دا بندگی به کوم څنګه هغه د رسول الله وسلم په طریقه باندې او دقې ته نیک عمل وایي او دا درته ووایم غوږ ورته کولاو که ته او ستا په شان یو لاک نور چې یو کار ته په زور نیک عمل وایي که نه هغه په قرآن او حدیث کې نه راغلی هغه د سره نیک عمل نه دی دا یاده کوي دا خبره عبادت صرف هغه دی چې د هغې څه اصل په شریعت کې موجودي دا د ذوق او د دماغو او د سوچ او د رای خبرې نه دي ګورې دا عبادت دی هغه عبادت قابل قبول دی چې هغه د رسول الله وسلم نه ثابت دي قرآن او حدیث کې اصل لري خزیر د څه ان لهم جنات چې بېشکه د دوی دپاره جنتونه دي جنات دا جمع د جنه ده او د دلیل دی په دې باندې چې جنت یو نه دی ډېر جنتونه دي بیا په جنتونو کې درجې دي ځکه یې دلته جمع راوړه داسې ونه وي چې ان لهم جنه ان لهم جنات جنتونه به د دوی دپاره او دې ته جنت ته جنت په عربۍ کې په دې وایي باغ لکه موږ ورته باغ وایو یا باغچه چې دا ونو پټ کړی لکه ځکه په عربۍ کې پیري ته جن ویلی کېږي ځکه دې زموږ د سترګو نه پټي نو جنات ورته په دې وایي ځکه چې دا ونې پکې ګڼي نو دی پټ کړی دا باغ ټول د دوی دپاره جنتونه دي تجري من تحتها الأنهار چې بهیږي به لاندې د هغې نه ولې د دې ولو تفصیل به راشي او که څوک ډېر تفصیل معلومول غواړي نو ما د امام ابن القیم رحمه الله د نونیه شرح یو وخت کې کړې وه او په هغې کې د جنت د هر قسمه نعمت تفصیلي بحث شوی و نو بهیږي به لاندې ولې كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا هر کله چې ورکړی شي دوی ته د هغې نه څه میوه دپاره د خوراک اولې ترجمه کوو بیا یو څو مسلې به پکې بیانو جنتیانو ته چې هر کله میوه میلو شي رزقا دپاره د خوراک قالوا وی به وی هذا الذي رزقنا من قبل دا هغه څه دي چې راکړی شوي وو موږ ته مخکې د دې نه واتوا به متشابها او راوړی به شي دوی ته دا رزق چې یو شان به وي ولهم فیها ازواج مطهره او د دوی دپاره به په دې کې ښځې پاکې کړې شوي وهم فیها خالدون او دوی به په دغه جنتونو کې همیشه وي رازی صاحب تفسیر چې کوم مشهور امام رازی دغه تفسیر رازی په هغې کې هغه د دې آیت په تفسیر کې ناشنا خبره لیکلې ده وی مجامع اللذات في المسكن البهي والمطعم الشهي والمنكح الوضي د خوندونو جړله خوندونه چې څومره اخیستی کېږي که نه د دې ټولو خوندونو اخیستو اصول د دې خوندونو اصول یا جړلې هغه درې دي ښایسته کور ښه خوراک او نکاح یا د بیبي سره یو ځای کېده د دنیا په خوندونو کې دا د خوندونو جړلې دي ښایسته کور او ښه خوراک او نکاح دې نه علاوه چې کوم خوندونه دي هغه داسې دې ته نه رسي هغه اصولو کې نه راځي یو سړی ګاډی نه دي ګاډی که نه خو دومره اثر خو نه کوي یا بل شی یا بل شی بل شی یا دا وشماره وټول اصول دا درې او دا درېونه دلته ذکر دي کور خو هغوی ته میلاو شو جنات د دې نه ښایسته کور بل کوم یو دی چې لاندې د هغې نه ولي به وي
کلما رزقوا منها من ثمر خیسته خیسته میوې خوراک ورته میلاو شو ولهم فیها ازواج مطهره د هغوی دپاره بیبیانې پاکې کړی شوي دي درې وړه نعمتونه ور الله ورکړي دي بله دلته دا فایده یاده کوي سبحان الله شروع د کور نه وکړه بیا خوراک بیا بیبیانې نو کور چې د سره نه وي که تا سره ډېر ښایسته خوراکي او که تا سره بیبیانې وي ته خوند د دغه نعمتونه نه نشي اخیستی لکه څنګه چې د هغه کس اخیستی چې هغه سره خپل کور وي نو ځکه شروع د کور نه وشو بیا که یو سړي سره کور دی بیبي ورسره هم ده او ډوډۍ نشتي نو دی څه کوي د بیبي نه زیات ضرورت چاته دی رزق ته دی ځکه چې دې سره بدن پایي نو ځکه په دې پسې رزق راوړو کور د سره ښایسته دی رزق مزیدار دی د دې نه بعد یو سړی د بیبي نه خونه اخیستی شي نو ځکه په دې پسې بیا بیبي ذکر کړی ته دلته وایي چې کله دوی له رزق راوړی شي میوې نو دوی به چې دا خو لږ ساعت مخکې موږ له راکړی شوی د دې دوه تفسیره دي یو دا چې لږ ساعت مخکې موږ له دنیا کې راکړی شوی یعنې دا خو حقه شان دي رنګ کې شکل کې خون به جدای حدیث کې راځي چې د دنیا میوې او د آخرت میوې په رنګ او په شکل کې یو شان دي باره کې روایات شتي او آثار خو پکې ډېر شي صرف رنګ او شکل دا خو هغه موږ له راکړی شي یا یو تفسیر دا دی چې لږ ساعت مخکې موږ خوړلی وي یعنې دنیا جنت کې خوړلی دي دا خو د هغې په شان دي خو چې وخوري خوند به بدلي څنګه لکه یو جنتي کیله وخوړه بیا بله کیله راوړی شوه نو دی به څه وایي دا خو اوس لږ ساعت مخکې راکړی شي خو چې دی دا کیله وخوري